السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیر محمدی ما د پتنگ میدیا یوتیوب چینل نه د ادوبی پریمیر پروگرام نه هم درس یا نه همه ویدیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل منو ته او په فایل منو کې بیا فوتوشاپ فایل، پارسنټون او بلیک ویډیو مطالعه کوو او په دې باندې غږیږو چې د هر یو د څه لپاره ده او څه رقم د کار اخیستی سو. ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او آفیس درسونه په مکمله مسلکي او وړیا توګه زده کړئ، نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. ملګرو زه کوشش کوم چې حداقل په هفته کې یوه ورځ د یوټیوب د ویډیو جوړولو لپاره زه غوره کړم څو پورې زه وکولی شم چې په هفته کې حداقل یوه دانه ویډیو زه یوټیوب ته اپلوډ کړم. له دې نه زیاته زه نشم کولی ځکه زه هم لکه تاسو غوندې په خپلو کارونو مصروف یم. نو راځئ چې یو ځای خپل درس شو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه شیر محمدی ام د پتنگ میدیا یوټیوب چینل نه د ادوبی پریمیر پروگرام نه هم درس یا نه همه ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل منو ته نیف ته راځو. په دې ویډیو کې ملګرو فوتوشاپ فایل مطالعه کوو دغه او وروسته له هغه نه پارسنټون مطالعه کوو او بیا وروسته له هغه نه بلیک ویډیو مطالعه کوو. ملګرو اوس په دې باندې غږیږو چې فوتوشاپ فایل د څه لپاره استعمالیږي او څه رقم ته کار اخیستی سو. ملګرو چې کله موږ او تاسو غواړو چې په فوتوشاپ کې یوه لوګو جوړه کړو، یوه نښه جوړه کړو، یوه لیکنه جوړه کړو یا یو عکس جوړ کړو او له هغه نه بیرته په ادوبي پریمیر پروګرام کې د کار واخلو، نو د فوتوشاپ فایل نه به موږ او تاسو کار اخلو. په فوتوشاپ فایل باندې کلیک کوو، بیا وروسته له هغه نه موږ او تاسو د ادوبي فوتوشاپ پروګرام خلاصیږي، دې باندې کلیک کوو. دغسې صفحه موږ او تاسو ته خلاصیږي چې دې ته نیو فوتوشاپ فایل صفحه وایي. اوکې باندې کلیک کوو. دې صفحې ته سیو فوتوشاپ فایل از وایي. دلته اوس له موږ او تاسو نه غواړي چې خپل فوتوشاپ فایل ذخیره کړو په کوم نوم باندې. هر یو نوم چې تاسو ورکوئ. زه مثلا یو نوم ورکوم په نوم د کابل. سیو باندې کلیک کوم. اوس موږ او تاسو ته د فوتوشاپ پروګرام خلاصیږي. ملګرو اوس موږ او تاسو د فوتوشاپ پروګرام خلاص. اوس زه غواړم چې یو د فوتوشاپ فایل یا پی اس ډي فایل زه دلته امپورټ کړم. زه نه غواړم اوس یو فوتوشاپ کې یوه لوګو جوړه کړم یا یو عکس یو څه جوړ کړم، ځکه چې هغه د فوتوشاپ پروګرام په درسونو پورې مربوطیږي. انشاءالله هغه د فوتوشاپ په درسونو کې زه تاسو ته قدم په قدم زه ټول تاسو ته تدریسوم. او زه راځم یو پی اس ډي فایل زه امپورټوم فوتوشاپ پروګرام ته. دغه ریسټور بټن باندې کلیک کوم. دته ریسټور بټن وایي. دلته زه کلیک کوم. صفحه د ما د فوتوشاپ پروګرام وړکۍ کیږي. خپل پریمیر پروګرام زه مینیمایزوم له دې هیڅ نه. دغه د موږ او تاسو فوتوشاپ فایل ده چې موږ او تاسو جوړ کړ. دغه یو پی اس ډي فایل چې د مپ په نوم ده. دا زه راکش کوم خپل د فوتوشاپ پروګرام د صفحې د منځ ته. چپ کلیک نیسم، خالي راکش کوم د صفحې منځ ته. دا ټیک مارک باندې زه کلیک کوم. بیرته له دې حصې نه زه فوتوشاپ پروګرام زه ماکسیمایز کوم. دلته چپ کلیک کوم، پورته لکش کوم، صفحې منځ ته راسي. شاوخوا ته سپین رنګ ده. اریسر ټول باندې چپ کلیک زه نیسم، راځم ماجیک اریسر ټول دې باندې کلیک کوم. زه غواړم شاوخوا ته سپین رنګ یې دا له منځه یوسم. یو پرې زه کلیک کوم. اوکې باندې کلیک کوم. اوس بیا یو ځل بیا کلیک کوم پې. شاوخوا ته سپین رنګ له منځه لاړ، خو په د غاړو کې لږ لږ پاتې ده. وګورئ ملګرو زه غواړم دا هم له منځه یوسم. د کیبورډ نه کنټرول نیسم، مثبت باندې د کیبورډ نه کلیک کوم. ماته عکس مې نږدې کېږي. بیا هم دا ځل په دغه سپین رنګ باندې بیا زه کلیک کوم. وګورئ ملګرو موږ او تاسو شاوخوا ته ټول سپین رنګ ورک سو. بیا زه کیبورډ نه کنټرول نیسم او صفر ته فشار ورکوم. د موږ او تاسو صفحه عادي حالت ته ځي. فایل منو ته راځم، سیو باندې کلیک کوم. د موږ او تاسو فایل ذخیره سه سیف سه. بیا راځم فایل ته اکسټ باندې کلیک کوم. کنټرول کیو شارټکټ ته. د فوتوشاپ پروګرام بند شو. بیرته راځم پریمیر پروګرام ته. وګورئ ملګرو د کابل په نوم دغه عکس یا دغه پی اس ډي فایل موږ او تاسو دلته راغی. دې باندې زه چپ کلیک کوم، کش کوم خپل ټایم لاین ته. دلته زه خوسې کوم. وګورئ ملګرو موږ او تاسو دغه عکس راغی. بیرته راځم زه افیکټ کنټرولز ته. دلته زه کلیک کوم.
بیا هم زه خپل پی اس ډي فایل باندې کلیک کوم چې څو پورې دلته تنظیمات موږ تاسو ته فعال شي. موشن باندې به تاسو کلیک کوئ. وګورئ ملګرو دلته سکیل ده. دې چې نه موږ تاسو کولی شو چې د خپل فایل غټوالی تعیین کړو، یا که چیرې اندازه یې وړه وي غټه یې کړو، او که چیرې غټه وي وړه یې کړو. د ما د فایل اندازه غټه ده، دا زه وړه کومه. راځم دغه سلو ته، په دې باندې چپ کلیک زه نیسمه، چپې خوا ته زه کش کومه څو پورې د ما فایل وړکی شي په دغه شکل باندې. او که یې بیا ښی خوا ته زه کش کړم په دغه شکل باندې سایز یې غټېږي. زه بیرته چپې خوا ته زه کش کومه ماوس، دغه سایز صحیح ده. وګورئ ملګرو دلته راځو پوزیشن ته. پوزیشن څه ته وایي؟ پوزیشن موقعیت ته وایي. دلته مو فکر وي ملګرو دغه یوه ته د ایکس محور وایي او دغه یوه ته په پوزیشن کې د وای محور وایي. په دې فکر کې مه اوسېږئ چې چیرې تاسو به له مکتب نه فارغ سئ د ایکس وای نه به خلاص نه نه نه، د ایکس وای نه تاسو هېڅ وخت نسئ خلاصېدی. هندسه او ریاضي او فزیک کې خو وه، دلته هم هغه مه کوئ. دې ته د ایکس محور وایي چې کولی شو خپل فایل ته د ایکس په محور کې تغییرات راولو، یعنی موقعیت او دې ته د وای محور وایي چې یعنی کاته و پورته لاړ شي خپل فایل هم. راځو دلته چپ کلیک کوو، چپې خوا ته کش کوو، د مونږ فایل چپې خوا ته راځي. دا ته موقعیت صحیح ده. د وای محور ته راځو، دا هم چپې خوا ته کش کوو پورته ځي، او که ښۍ خوا ته کش کوو لاندې راځي. ښۍ خوا ته کش کوو لاندې بیا دغه احساس صحیح ده. ملګرو ما دغه عکس نه کار واخیست. تاسو کولی شئ چې هر یو عکس نقشه لوګو لیکنه په فوتوشاپ فایل کې امپورټ کړئ، جوړه کړئ. خالی په مفهوم پوه شئ چې دغه فوتوشاپ فایل مفهوم چی شی ده او څه رقم ته کار اخیستی شو. راځم خپله ویډیو زه پلی کوم. وګورئ ملګرو دا د ما ویډیو ده، ویډیو مې پلی ده، خو دغه عکس هم سره ده. وینې ملګرو تر دې حصې پورې راغی بیرته خلاص. که چیرې تاسو غواړئ چې تر دې حصې پورې هم دوام وکړي، راځئ به تاسو دلته به پې کلیک کوئ، دا ځای ته به یې راځئ چې کله شکل په دغه شکل وګورئ ملګرو اخوا ته اشاره کوي ویکتور، یعنی اخوا ته تاسو د کش کولو اجازه لرئ. چپ کلیک پې وکړئ، کش یې کړئ تر دې حصې پورې. وګورئ ملګرو دلته هم موږ تاسو اوس راغی. دا و د فوتوشاپ فایل استعمال. زه په ده باندې بیرته کلیک کوم. دلته په پروجیکټ پنل کې چپ کلیک پې کوم، د کیبورډ نه زه ډیلیټ ته فشار ورکوم، یس باندې کلیک کوم څو پورې ماته فوتوشاپ فایل حذف سي. خالی د موږ او تاسو هغه مقصد په کار چې د څه لپاره استعمالیږي. بیا راځم فوتوشاپ فایل ته، نیو ته راځم، دا پر راځم بارسنټون. ملګرو بارسنټون څه وخت استعمالیږي؟ زه اوس تاسو وایم. بارسنټون موږ او تاسو هغه وخت کار اخیستی شو چې کله نشرات پای ته رسي، او یا هم چې کله په یوه مصاحبه کې یا په یوه ویډیو کې پوچ الفاظ استعمالیږي، بد الفاظ استعمالیږي، نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه د ټون نه خالی یا دغه غږ نه خالی کار واخلو. بارس هغه شکل ته وایي، ټون هغه د بیپ غږ ته وایي، یا رقم د بیپ غږ کوي. زه اوس تاسو ښیم. بارسنټون باندې کلیک کوم، دا رقم صفر راته خلاصېږي، دې څه بېرته نیو بارسنټون وایي. نور تنظیمات صحیح دي او خالی دغه یو شی اضافه شوی ده چې دا د غږونو هرتز ورته وایي، دغه 48 هرتز صحیح دي. دا مخکې موږ او تاسو ویلو په تېرو ویډیوګانو کې. اوکې باندې کلیک کوو، دا د موږ او تاسو بارسنټون فایل ده چې موږ او تاسو جوړ کړو. په دې باندې زه چاپ کلیک کوم، راکش کوم د خپل ویډیو اخرې ته. دلته راځم بیرته دې حصې ته، غږ یې زه له میوټ نه باسم، یعنې غږ یې فالومه زه، ځکه چیرې دلته پلی کړم خپله ویډیو مې. وګورئ ملګرو دغه شکل ته بارس وایي ښه، او دا غږ یې چې کله راځي وګورئ دغه ټونګ حالته دغه ته ټون وایي. کله نشرات ختمیږي نو د نشراتو پای کې به تاسو دغه بارسنټونه به کار اخلئ. چې بارسنټونه په دوه ډوله ده چې هغه به وروسته موږ تاسو مطالعه کوو. او د غږ د ټون وایي، د غږ نه موږ تاسو په هغه حصه کې کار اخیستی شو چې هغلته پوچ الفاظ استعمال شوي وي، بد الفاظ استعمال شوي، هغه بد الفاظ موږ تاسو هغه کټ کولی چې دا رقم د غږ استعمالوی شو. دا و د بارسنټون استعمال او کارونه. ملګرو بیرته راځو په بارسنټون باندې چپ کلیک کوم، د کیبورډ نه ډیلیټ ته زه فشار ورکوم، دا زه پاکوم. بارسنټون سره د موږ تاسو کار خلاص. خدای دې وکړي چې تاسو سر په خلاصوي. فایل منو ته راځو، بیا هم نیو ته راځو، دا پر بلیک ویډیو ته راځو. ملګرو بلیک ویډیو نه د یوې لیکنې د وضاحت لپاره د کار اخیستی شو، یا د ویډیو د توروالي لپاره د کار اخیستی شو، یا د ویډیو د یوې حصې د تورولو لپاره د کار اخیستی شو. خو د بلیک ویډیو هغه د استعمال ځایونه مختلف دي، هغه د تاسو په مفکورې پورې اړه لري، د تاسو په ذوق، سلیقې او ډیزاین پورې اړه لري. اوس زه تاسو د بلیک ویډیو یو د استعمال جایزه تاسو ښیم. ملګرو تاسو له نیو آیټم نه هم کولی شئ چې بلیک ویډیو فعاله کړئ. نیو آیټم باندې کلیک کوئ،
راځي به دلته بلیک ویډیو ته وګورئ ملګرو. بلیک ویډیو دلته تاسو کلیک کوئ، په دې باندې نور تنظیمات صحیح دي، اوکې باندې به کلیک کوئ. بلیک ویډیو فایل موږ تاسو ته جوړ شو ده، وګورئ ملګرو دلته بلیک ویډیو وایي. په دې باندې چاپ کلیک کوو، چاپ کلیک پې نیسو، راوړو خپل ټایم لاین کې اچو. وګورئ ملګرو موږ او تاسو یوه توره صفحه جوړه سوله. چې کله دې خواته راسم ماته ویډیو ښکاري، چې کله بیرته دلته راسمه موږ او تاسو ته خپله صفحه هم تورېږي. نو څه به کوو؟ په بلیک ویډیو باندې به کلیک کوئ، راځئ به افیکټ کنټرولز ته. افیکټ کنټرولز چې کله راغلی دغه آپشن ته به تاسو راځئ، دې ته اوپاسیټي وایي یا شفافیت. دلته به تاسو کلیک هم وکړه، اوپاسیټي دلته 100 ده، دغه موږ او تاسو 80 کوو چې دغه توروالی 80% سي، اوس 100% ده. دلته زه کلیک کوم، چاپ کلیک، موږ او تاسو اختیار راکوي چې لیکنه وکړو. 80 زه دلته نمشته کوم، بیرته راځم یو کلیک په دې حصه کې کوم. وګورئ ملګرو موږ او تاسو ته توروالی خیره څه، د توروالی شفافیت کم څه. دلته اوس راځو سکیل ته، غواړو چې سایز یې وړکی کړو. چې کله په دغه سکیل باندې زه کلیک وکړم، چاپ کلیک، زه ښي خواته زه کش کړم. وګورئ ملګرو ما د شاوخوا نه ټول په مساوي توګه یا وړکی کېږي یا غټېږي. که زه ښي خواته دا کش کړم غټېږي، او چپې خواته زه کش کړم نو دا وړکی کېږي. نو زه غواړم فقط د چپې او د ښي خوا نه ماته دغه بلیک ویډیو وړه سي، زه نه غواړم چې لوړوالی هم وړ سي. نو زه به څه کوم؟ یونیفورم سکیل، دا د ټیک مارک حالت نه زه باسم. که چیرې دغه کلیک وي موږ او تاسو د شاوخوا نه په مساوي توګه هغه فایل هم وړکی کېږي. نو که چیرې دغه ټیک مارک نه وباسو موږ او تاسو ته فقط کولی شو سکیل هایټ یعنی لوړوالی غټ او وړکی کړو په دغه شکل باندې. دا بیرته زه غټوم او دې نه کولی شو خالي برې وړکی کړو. دلته زه کلیک پې کوم، ماوس زه چپې خواته بیایم، دا وړکی کېږي په دغه شکل باندې. راځم د ایکس محور ته، دلته زه کلیک کوم، ښي خواته زه بیایم دغه شکل باندې. دومره ځای صحیح ده. اوس راځم زه یوه لیکنه جوړوم. دا زه لږ دې خواته بیایم تر دې حصې پورې. فایل ته راځم، نیو ته راځم، لیګسي ټایټل خو موږ تاسو په تېرې ویډیو کې ویلې. په لیګسي ټایټل باندې کلیک کوم، خپله دا صفحه مې لږ راټوم، خپله صفحه م راټوم دغه شکل باندې. ملګرو زه غواړم یوه لیکنه دلته وکړم. راځم وورډ ته، وورډ پروګرام ته راځو ملګرو. بلانک ډاکومنټ باندې کلیک کوو، دلته د کیبورډ نه مساوي کېکاږو، لیکو راند RAND قوس خلاص قوس تړلی انټر. موږ او تاسو ته لیکنه په اتومات ډول کېږي. دغه لیکنه د موږ او تاسو په کار ده، زیاته نه. راځو کاپي ته، دا کاپي کوو. وورډ پروګرام بیرته زه بندوم، بیرته راځم د پریمیر پروګرام ته. دلته زه دغه ټایپ ټول باندې کلیک کوم، په دغه اندازې باندې د خپل ځان ته د یوې لیکنې قالب زه جوړوم تر دغه حصې پورې. دلته زه راځم ښي کلیک کوم، پیسټ باندې کلیک کوم، موږ او تاسو ته لیکنه کېږي. بیا په لیکنې باندې زه کلیک کوم، کنټرول A له کیبورډ نه نیسم ټول سلیکټ سي. دلته راځم سنټر الاینمنټ باندې کلیک کوم، دې ته سنټر الاینمنټ وایي چې خپله لیکنه منځته راوړي دغه شکل باندې. زه غواړم د لیکنې رنګ مې هم لږ تغییر وي دغه شکل باندې. ملګرو اوس راځو د خپلې لیکنې د حرکت نوعیت تعینوو. دلته راځو رول باندې کلیک کوو، سټارټ اف سکرین او اند اف سکرین دواړه فالو. ایزي ان ته زه 15 ورکوم او ایزي اوټ ته هم زه 15 ورکوم. اوکې باندې زه کلیک کوم، خپله صفحه مې زه بندوم بیرته. ملګرو دغه د موږ او تاسو لیکنه ده چې موږ او تاسو اوس وکړله. دې باندې زه چپ کلیک کوم، راکش کوم ټایم لاین ته. اوس راځم ملګرو خپله ویډیو پلی کوم. ملګرو ګورئ دا د ما د لیکنې سرعت ډېر زیات ده. زه کله کلیک پې وکړم سرعت یې تیز ده. دا موږ او تاسو په تېره ویډیو کې ویلې چې څنګه د دې لیکنې سرعت یا سپیډ کم کړو. سلیکشن ټول باندې به کلیک کوو، راځو به خپل ټایټل ته چې دغه ځای باندې چې کله دلته راغلی تاسو شکل دې خواته ځي، شکل په دغه شکل اوړي، یعنی تاسو حق لرئ چې د لیکنه دې خواته کش کړئ. او که چیرې لږ زره دې خواته تاسو راځئ شکل په دغه شکل اوړي، یعنی د لیکنه تاسو وړکی کولی شئ. موږ او تاسو په تېره ویډیو کې ویلې چې کله د یوه فایل سرعت غواړو کم کړو نو دلته به کلیک پې کوو، د ځای ته به راځو چې کله شکل په دغه شکل باندې واوښتو فایل غټوو، خپله سرعت یې مړکی کېږي. دغه لیکنه مې تر دې حصې پورې زه راوړم. خپله ویډیو به زه پلی کوم. وګورئ ملګرو د ما د لیکنې سرعت کم څه په دغه شکل باندې ملګرو
او که چیرې بیا هم زه غواړم د خپل لیکنې سرعت زیات کړم خالي سلیکشن ټول به مې سلیکټ وي دغه ځای ته به راځم چې کله شکل په دغه شکل باندې واوښته دا به زه دې خواته سلیکټ کوم یعنې د ما فایل هر څومره وړوکی کېږي سرعت یې زیاتېږي او هر څومره چې غټېږي سرعت یې کمیږي ملګرو زه ځینې وخت ویډیوګانې په لږ زرځنډ باندې یوټیوب ته اپلوډوم د دې له وجې نه زه تاسو نه بښنه غواړم ځکه چې زه هم لکه تاسو غوندې د ژوند په مشکلاتو کې د ژوند په کارونو کې راګیر یم نو ملګرو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې تاسو یو څه دې زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښه شوي که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوي دا ویډیو سره لایک کړئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته یې کامنټ کې ولیکئ زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم ملګرو دا وایي موږ او تاسو د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې تاسو یو څه دې زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښه شوي که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوي دا ویډیو سره لایک کړئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته یې په کامنټ کې ولیکئ زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ ګرافیک ډیزاین او یا د وینډوز او آفیس درسونه په مکمله مسلکي او وړیا توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې خبر شئ لاسته راوړئ او یې ګورئ ملګرو زه حداقل په هفته کې یوه دانه ویډیو یوټیوب ته اپلوډوم تر بیا په مخه مو ګلونه الله مو منصه